फोन मोबाइल ना वो लगा दे कर्नूल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन دا پیغام د پیرارز د میجا د ټولې مرګري نن چې کومه واقعیا غای پارین جوړه شوی و په دمیال پولیس سټیشن شي چې د میجا یو مسجد یوال ومشتي بیا د مسجد ور چک شخ په بدله او فاصله یا په تناظر شي پنجاب پولیس د کوم لوکل پولیس ته دغه د اجکیم سره د پنجابای چې چا کاسنه مړکړایو د فیملی ممبرز شدیدا یزوم سره فیمیل پولیس سټیشن شي ولتا هراسا کړی دي او په ذات یې سوځلې دي صفه خبره کوي درشه سیاست نشته چې ټول مرګري ډېر کوشش وکړو چې په دا قیمت شزیناتو په دغه باندې د قانون ته دا اجازه درکوي نه ته آئنده اجازه درکوي بیا سره ټول سینر وکیلونو پیرارس په دغه باندې د تیرا کړه فایرنا سستړي شوی دي چې دغه سره هیڅ جواز نشته چې د یو مجرم د وصولی پورا دغه د کور شزینا ورچګي کی او جیل ته وچای یا تونه ته وچای په دغه باندې مې سره جوړ نشوي د تونه نه مې جوړ واتي دغه مې ته ویا شزینا ورو کاوله دا شزینا تو سے زون سره بوزه د 18 غنټه پورا 18 غنټه چې کیم کا سون درې دی کا سالور دغه یو داوی اکا سون چې واپس اکا سون چې مې ته خپل زون یا ته دغه پیش کی نور شزینا تو سے زون سره بوتای شي حکیمه شزینه چې دوی د یو وړي کې دوه میاشتې بادشاہي ده مې دا کوشش وکړ چې ټول شزینه چې دیګه مې مسجد قومي په پښتنو باندې دا ډېره عجیبه غونه کیسه دو چې مثال د کور شزینه د بوزي او تفتیش تا چې به تاسو خپل چې کوم کسون منډه کړی دوه چا مجرمون دي تاسو پیش کېستای هغه خبره سره جوړه نشوه مې صابو گایس په ترنول چې 11 بجې दुबई प्लाजा से टूल मस्जिद कौम था टूल पश्तों था मिजा दा ख्वास का भी तो से रुशस साई जगटा जरगाउला था मिजा मुनक्कद की और पाक जरगे से मिजा कीमा फैसला मशरू ने वकड़ा पाक जरगे पाक फैसला बने मिजा तो सरा आमीन का और मिजा दा कोशिश था जब पुरअमन तरीके से लेकिन जब पुरअमन खाल की देर दर्दली पे इलाका से हम या था हम FCR जो वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और कलेक्टिव टेरिटोरियल چې په میجا باندې غا لاګو کېدل هغه میجا پرېښول 1862 تر باندې لاګو وي نن یا ته په پنجاب چې میجا روزګار غوړي میجا عزت غوړي بچیوم سکول ته درېمي هغه قانون درته په میجا باندې لاګو کوي او دا کلیکټیو ریسپانسیبিলিټي په بچي میجا د کور شزینه دغه وری او په دغه باندې دغه تفتیش کوي دا شای میجا ته بالکل منظور نه دی سبو 11 بجې په دوبۍ پلازا ان شاء الله 11 بجې دوبۍ پلازا ترنول شو ملاقات وی ټول ته د طرفنا ټول پښتنه ټول ته روشي خپل دغه سب پروګرام می یو سره امین دی ان شاء الله سبو 11 بجې ملاقات ان شاء الله دې صاحب خبرې وکړلې دا یو خبره مش کوو چې دا د مسعود کام خبره نه ده مش په ټولو سیاسي پارټیو باندې ځخ کوو هغه کا کانفرنس پارټي دي کا مذهبي پارټي دي ایون کا نور پښتانه د مسلم لیگ نون سره تعلق لري کا پیپل سره لري یا نور پارټیو سره هغه تعلق لري په هغه باندې موږ کوو چې د انسانیت لپاره د آئین او د قانون د بالادستي لپاره دا غونډ خلکو ته موږ دا خواست کوو چې په خپل پارټیو مشرانو د ژغ وکړي په وکیلانو ژغ کوو په تاجرانو ژغ کوو د هر سوسایټي په خلکو ژغ کوو موږ دا دلته چې راغلي یو د یوې پارټۍ سره تعلق د یو قوم سره تعلق نه لرو په دې بنیاد راغلي یو چې دا خزینه دا د موږ د وزیرستان بچیانې چې دوی دا خزینه راوړي دي لکه ام پی ایس صاحب چې دا خبرې وکړلې چې د FCR قانون موږ هلته په موږ باندې مخکې لاګو اوس ختم شوی ده په پنجاب کې را باندې لاګو کوو نو د دې دپاره موږ راغلي یو چې مړي خو شوي دي دواړه طرف ته یو پنجابی مړ ده یو پښتون مړ ده دا ډېره غټ نقصان دی خبره ده غټ نقصان شوی ده خو غټ نقصان د دې نه علاوه بیا دا نقصان ده چې اوس موږ پښتنې خوندې راوستې دي په تاڼه کې بندې دي او پنجابیانو ښځې ازادې دي FIR دواړه طرف ته شوي دي MPS صاحب دا ډیټیل مشترک وي لیکن زور په یو طرف ته د پښتانه په طرف زور ده د پښتانه خوندې مندې بچیانې نیول شوي دي د پنجابي کسان پښتنو کسان نیول غواړي خو د پنجابي طرف ته هېڅ هغه نشته موږ نسلي تعصب نه کوو
موږ دا وایو چې قانون کومه آئین او قانون کومه اختیار د پولیس سټیشن د میال پولیس سټیشن اس ایچ او ته یا اس پی ته یا اس اس پی ته ورکړی ده هغه دې په دواړه طرفه استعمال شي. زما خویندې مندې دې نه راوړي، که راوړي او په ما دا قانون لاګو کېږي بیا دې د پنجابي والیم راوړي. نو موږ نسلي تعصب نه کوو، په ټولو سیاسي پارټیو باندې، په ټولو قومونو باندې، په ټولو پښتنو وروڼو باندې، په علما کرام باندې، په وکیلانو باندې، په هر چا غږ کوو چې سبا په 11 بجې کرنول دوبۍ پلازې مخې ته به جمع کېږو. امپیا صاحب وویل چې جرګه به کېږي، مشران به فیصله کوي. موږ دا ټول کشران ځوانان د هغې له عمل مطابق به کار کوو. موږ چې څومره هم ملګري دي یا تنظیمي ملګري دي یا نور څومره پښتانه دي، ټولو ته دغه درخواست دی چې دوی سبا 11 بجې ترنول دوبۍ پلازې ته خامخا ځانونه راورسوي چې موږ یوه کلکه فیصله وکړو او دغه لار بند کړو چې د کوم عمل زموږ سره کېږي یا زموږ سره د پښتون په نوم باندې کېږي. जोड़ी खेरी خبره وکړي چې څه لایو دو. سلامونه ملګرو، دا وخت ایډوکیټ صاحب هم دا جنت شو، زمونږ کوم وکلای هم ایډوکیټ صاحب په دې وخت کې دوی راغلي، موږ هم ورته راغلو. لکه څنګه تاسو له خبرې اورېدلې وي، سبا 11 بجې په ترنول کې چې کومه دوبۍ پلازه ده، هغه هر یو سیاسي پارټۍ سره تعلق لري، هغه عالم ده، هغه امید ده چې څوک هم دي، هغه د سبا ځان راورسوي. موږ د ټوله ورځ تېره کړله، وکلا دلته رسنو هغه کوششونه وکړله تر هر ځای پورې خبر موږ ورسوو، خو زموږ خبره چا نه اورېدله. نو سبا تاسو ټول کوشش وکړئ، وکیل صاحب به تاسو څه خبرې کوئ، تاسو هم خپل پیغام ورکړئ. وکیل غجونی صاحب بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو مسلمانانو ته سلام. خبره داسې وشوه چې مونږ پرې شروع وو چې دا کومه ورځ ده پولیس والا ته فایده دا ده چې غیر قانوني عمل خو دوی کوي، خو ورځ د هفتې ده او سبا روانه ورځ د اتوار ده. دوی ته دا هم فایده ده چې مونږ که څه لیګل پروسیډینګ کوو نو هغې دپاره سبا هم چوټي ده او نن هم چوټي ده. دا د دوی فایده کې ده او دوی دا غواړي چې د دې زنانه په وجه باندې پرېشر بلډ هر کال هم هڅې وکړله چې د دوی سره څه پرېچپ وشي. دوی دا وایي چې کومه سکرو ځای راست دوی سره چې کومه هېڅ وشه، نو هغې دا وویل چې مونږ فلحال خپل هم وس نه لرو، بېوسه یو چې مونږ تاسو سره باندې راشو. نو د دې وجې نه دوی د یوې زنانه د خلاصولو افر وکړلو، چونکې دلته کې کوم نور کسان هم هغې دا وایي چې یاره یوه زنانه هم بیا مونږ ته اکسپټیبل نه ده، ځکه چې دا ټوټلي غیر قانوني ده. د یو کس نیولو دپاره بل د فیملی ټارګېټ کول دا بالکل غیر آئیني دي. او موږ په ټولو مسلمانانو، په ټولو صرف په پښتنو نه، په ټولو پاکستانیانو دا پاس ورته کوو چې دا ایلیګل نن د یو کمیونټي سره روانه ده خبره، سبب د بلې سره هم وي. نو ټولو ته خواست دی چې د دې دپاره سبا راوځي او په جرګه کې ګډون وکړي او د دې دپاره پراپر لا عمل وکړي انشاءالله. بس دا خو ما ملګري مختلف خبرې درته وکړل. اسپیکټ شو کوي یوه فیملي وله کومه دی شو کوي چې په دې سره ظلم شوی دی، حالانکې هغه موږ باندې واپس FCR قانون لاګو کړی دی او موږ سره دی شرطونه کوي، بلیک میلینګ کوي چې هله به موږ ښځه درکوو چې دا نور کسان موږ ته په لاس کې راکړي. د دې سره هم ټکنالوژي ده، مشینري ده، وټېور چې څه دی هغه د یوز او د موږ د خپلې ښځې او د خپل کلچر مطابق مکول. دلته ملګرو فیصله څه وکړه چې سبا به فیصله دا وشوله چې انشاءالله سبا په 11 بجې باندې به په ترنول دوبۍ پلازا کې ټول پښتانه راجمع کېږي، هلته به په مشترکه یو عمل پرې کوي، هغه نه بعده به ډیسایډ کوو چې موږ فدر سره. ډېره مننه.